او ملګرو صاحبونه مې واخلئ مجنون د ما د ناڅاپي مشاعرې په یو بلې لړۍ کې سمدستي دا مخال د ملګري د حبیب الله سره ناست یم په خپل کالج کې دا مخال مننه کومه شکریه ده کومه موږ ته به یو څو شعرونه وړاندې کوي دوی به ورته شعرونه وایي څه نظم ویل غواړي غزل ویل غواړي یا شعرونه نظم یم خو د نظم مخ نه به یو شعر ویم چې زړه مې په سینه کې جوړ چاودلی دی او سترګو ته مې سوی را رسېدلی دی واه او دا شعر دې پکې تا ته ډالۍ وي چې اوس پخې ورتې ورتې ټپې وکړي ښار ته غرڅنۍ را رسېدلی یو شعر زه بیا ووایه ډېر ښه وایي اوس پخې ورتې ورتې ټپې وکړي ښار ته غرڅنۍ را رسېدلی او قربانه نظم ویم چې استاذ په سکول کې یو ماشوم را پاڅولو منیر بندین صاحبه ووایه ویلي بچیه پلار دې څه کار کوي پلار دې څه کار کوي ماشوم ښه ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې یې ټیټې کړې او روښانې وې استاد یې هغه په دماغه کې منډې یو څو رڼې اوښکې په مخ راللې د تږې ځمکې داسې جذب کړلې چې لکه چینده خچمېږي راکاږي بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کړم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدمه مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچیه الله دې مل شه بیا د دې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کړم سړه د برشه د پالشه کېنم بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه بیا د دې ښار دغه ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه استاد ړانده مې ورته ځکه ووې استاد ړانده مې ورته ځکه ووې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې په دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته ماشوم قصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټله یې ووهله خاموشي ورسره ماته شوله ماشوم په مخ دواړه راسونه راښکلي خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد یې ته ویې چې د لوګي نه مړه منسوال د چا نه سله وکړم د لوګي نه مړه منسوال د چا نه سله وکړم رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله وکړم بالکل د دې شعرونو خالق او مالک منیر بنیره صاحب وایي چې شراب خوږه نشه ده خو بنک هم ښه نشه ده خاصې دولت خو هم ګورې ساجیبه نشه ده نن ملالۍ کړې ده نن ټپه نشه ده په آینه کې ګوري او آینه نشه ده هغه انخ هم نشته که په انه نشي وي د منیر شعر سوي خو ټوله نشه ده منیر بنیره صاحب وایي چې په خاریه کې د ځنګل لیونی نشته پښتو شته خو مکمل لیونی نشته دنګه ونه ببر سر او برندې سترګې منیر کې داسې بل لیونی نشته وایي دا دنیا به ورته کله لیونی وایي یو سړی ځان ته په خپله لیونی وایي د غلبیل سینې سره موسکی پښتانه درته کابل لیونی وایي او خلک مې چیړي وایي ته سسکلي ما د لیونو بنګو وګسکلي او موږ ګناهګار یو خو د یو بل یو ما باندې هغه ما په هغه سکلي او ستا د اننګو خوله مې زهر شوه ما په دغه پرخه کې رانجه سکلي او بل شعر کې وایي چې زمونږ د منیر بنیري صاحب دی قربانه د خپل وجود د هر اندامه توبې وباسمه پرېږده چې نن جام لما او زه له جامه توبې وباسم او پرېږده چې نن په ځان حرام کړم شراب د جنت او پرېږده چې نن درنه ماښامه توبې وباسم او چې په اختر کې چېرته سوات ته ځم او ښکلې وینم چې د بونیره تر کالامه توبې وباسم وایي د بلا ښکلو نه ښکلی یو سړی دی ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی او شور دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی او د بربادي زندګۍ بدل ترې اخلم د ګریوان نه مې نیولی یو سړی دی او ستوري هم ګوره د ده په انتظار دي موده پس دلته راغلی یو سړی دی او ای ذخیره چې خپه یې چېرته نه کړي ای ذخیره نازولی یو سړی دی منیر او ته به کې بل څه ویل غواړې بس زما یو آخري شعر دی وایه ښکلي دې ورشي د بدرنګو احترام دې وکړي
ښکلي دې ورشي د بدرنګو احترام دې وکړي که دا بدرنګ په دنیا نه وي ښکلي چا پیژندل. او بل شعر کې وایي چې ژوندون ښه دی تجربې مې پکې وکړې بلا ډېر یارانې مې پکې وکړې او ستا د زړه د کلي تور تور دیوالونه څه مایوسه غوندې شپې مې پکې وکړې او مونږ داسې د یو بل نه مرور یو روغه نه کېږي جرګې مې پکې وکړې او دا اعزاز مو پښتونخوا ته حاصل شوی چې مې پښتونخوا ته حاصل شوی چې هې ډېرې جنازې مې پکې وکړې او په دې ښار کې نور هېڅ نشته ظهیره خو زه ښکلو تماشې مې پکې وکړې. ملګرو دغه ناڅاپي وه ناڅاپي مشاعره وه دا پای ته رسي ماجد مومند او زما ملګرو له ورکړې اجازت و. الله پاک هم تل خوشحاله آباد سوکاله او بریالي ساته.